بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پر روغ جوړ خوشاله او آباد ساته. امين. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخکې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو د ایاک نعبد و ایاک نستعين یو عظیم الشان او عالی شان وظیفه ده. محترم، چې کوم کارونه مون کیږي نو هغه به هم کیږي، چې کوم حاجت ته ناممکن وي نو هغه به هم ممکن شي. که ناممکن وي نو زمونږ د پاره به ناممکن وي. الله جل شانه ته هر یو کار ممکن دی. بهر حال زما عزتمندو دا یو عظیم الشان وظیفه ده. صرف یو ورځ تاسو دا وظیفه کوي، دی یوې ورځې وظیفه ده. دې سره به الله جل شانه دستاسو پریشانه ختم کی، دستاسو مشکلات به الله جل شانه ختم کی. پورا یقین سره تاسو دا وظیفه کوي. عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو ته دا درخواست ده چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. پاول ځل باندې زما د چینل وزټ کړی ویلا تر اوسه پورې مدا چینل سبسکرایب کړی نه برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې بده چینل کې ز تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغه اجازه را کړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو دستاسو تعویذونه پکار وستاسو نقوش پکار وي نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چرتا سو دا وظیفه دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ، سکپ کوئ ما. زما محترمو، بعضې وروڼه او خویندې دا وایي چې مفتی صاحب مونږه کومه وظیفه وکړو او څنګه وظیفه وکړو. زما محترمو، تاسو یو وظیفه کوئ هو صحیح طریقې سره، پوره یقین سره، پوره امید سره تاسو خپل طریقې سره وظیفه کوئ. چې کوم یو وظیفه وي هغه به ان شاء الله تعالی تاسو د لپاره غوره او بهتر وي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه مسائل حل کی. خو د وظیفې سره ځان د دروغونه ساتل دي. زما عزتمندو، د دروغونه به تاسو ځان ساتئ. دروغ ویل دا ډیره لویه ګناه ده. که په کاروبار کې وي او که نور څه خبره وي په هغې کې به تاسو رښتیا وایه. د دروغونه به ځان ساتئ، ځکه قرآن مجید کې د دې په باره کې سخت وعید راغلی دی. فلعنت الله علی الکاذبین. الله تعالی فرمایي چې په دروغجنو باندې د الله تعالی لعنت وي. نو زما عزتمندو، د دې لعنتي کار نه ځان ساتل پکار دي. د قرانګي زما عزتمندو د موس پابندي کوي. 15 واړه وخت موس جمع سره پابندي سره کول او د سره زما محترم د حرامونه او د مشکوکو خوراکونو نه د پیسو نه ځان ساتل پکار دي. زما عزتمندو، دا یو څو ضروری کارونه دي چې کله تاسو د حرامونه ځان ساتئ، د موس پابندي کوي، دروغ نه وایي، د قران شریف تلاوت کوي، نو دا عملونه چې تاسو کوئ ان شاء الله تعالی تاسو چې کومه وظیفه کوي الله جل شانه باغې کې برکات او اثرات په پاغې کې اچي. دا غي تاسو فائدې او ثمرات په خپل سترګو باندې ووینئ. دغه رنګ زما عزتمندو، د الله رب العزت مخلوقات ته تکلیف مو ورکوي. کاغه هر قسمه مخلوق وي، که انسانان وي، که چارپایا وي، هر څه چې وي، نو زناور ته یا انسان ته تکلیف مو ورکوي. زما عزتمندو، اوس راځم وظیفې طرف لا. تاسو به دا وظیفه څنګه کوي د دې ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته ذکر کوم. محترمو، که چېرې دا وظیفه تاسو د جمعې پرز باندې وکړله نو زیاته بهتره وي. خو لیکن د جمعې نه علاوه نورو کوم ورځو کې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو کولی شئ. بل دا د زما محترمو چې پرز کې د دې لپاره هم څه ټایم مقرر نه دی چې یاره کني خامخا ته په دې ټایم کې دا وظیفه کې. زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د شپې نم کولی شئ، د ورځې نم کولی شئ. دا د الله رب العزت ته پاک کلام مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعين عظیم الشان او لا جواب وظیفه ده. زما عزتمندو، چې تاسو سټه مم دا وظیفه وکړه، الله رب العزت بس تاسو دعاګانې اوري. الله تعالی تاسو ګوري. لا تاخذوا سنه ولا نوم. په الله تعالی باندې نه خوب راځي، نه په پرکالی راځي، نه الله تعالی د
د چانه غافل کیږي. نو زما عزتمندو الله تعالی مونږه هر ټیم ویني، الله تعالی هر ټیم زمونږه اوري، الله تعالی هر ټیم زمونږ نه خبردار دی. نو زما عزتمندو چې څه ټیم ممتاز دا وظیفه او کا د ورځې کوي که د شپې نه کوي، خو محترمو دا یاد ساتئ چې په دې کې 2 رکعات نفل دي صلات حاجت. نو دا وظیفه به تاسو په داسې ټیم کې کوي چې مکروه ټیم نه وي. مکروه ټیمونه کم دي زما محترمو؟ کله چې د سحر اذان وشي، سحر بانګ ویل شي، نو نفلونه بند شي تر نور خطو پورې اشراقو پورې، دغه کې صرف فرض موس کول شي، د سحر یا د سحر قضا موس کول شي او نفلونه نشي کولای. نو دغه محترمو مکروه ټیم دی. د قرانګه د غرمې په ټیم کې کله چې نور په استوا شي، یعنی نور سر د پاسه شي او غرمه شي، نو دغه مکروه ټیم وي. د قرانګه زما عزتمند د مازیګر موس چې مکالو وکړو، نو ماښام موس چې مولا نوي کړي تر هغه پورې د دې منځ کې تاسو نفل نشئ کولی. زما عزتمند دا وظیفه دا عمل به تاسو په داسې ټیم کې کوي چې مکروه ټیم نه وي. زما عزتمندو تاسو دا وظیفه وکئ، تاسو له سم مشکلات را پیش وي یا تاسو څه حاجت وي، نو تاسو دا عمل ضرور وکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو دا تمام مشکلات حل کی، تاسو ناممکنه حاجتونه به الله تعالی پوره کی، تاسو جایز خواهشات او مقاصد به الله جل شانه پوره کی. زما عزتمندو د دې ترتیب او طریقې کار څنګه دی؟ ترتیب دا دی چې اول به تاسو 2 رکعات نفل وکئ او نیت بو کې صلات حاجت وکئ، یعنی 2 رکعات صلات حاجت مثبتا سو وکئ. نیت مو کو د زړه اخلاص 2 رکعات صلات حاجت مس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفی په طرف کو الله اکبر. بیا زما محترمو سبحانك اللهم بوای او بیا ورپسې الحمدلله رب العالمین وای، بیا ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم وای. او دا سورة الکافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا سورت مبارکه به تاسو پاغي کې پړمبي رکعات کې به 11 مرتبه یولس پیره به سورة الکافرون وای او بیا بلومبانه رکعات کوي. بیا چې زما عزتمندو کله 2 رکعات تاسو پاسې دی، نو الحمد شریف وای، بیا بسم الله الرحمن الرحیم وای او بیا به سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد، دا سورت مبارکه به 10 مرتبه لس پیری به تاسو دا ولولئ. نو زما عزتمندو لومبانی رکعات کې قل یا ایها الکافرون 11 مرتبه یولس پیری او په 2 رکعات کې قل هو الله احد لس پیری به تاسو دا ولولئ او بیا به سلام وګرځوي 2 رکعات نفل بس تاسو وشي او تر سره بشي. بیا زما عزتمندو کله چې تاسو سلام وګرځولو، نو بیا ورپسې دا کلمات مبارکه وایي: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. زما محترم دا وتاسو 100 مرتبه سل پیری بتاسو د دې ورد کوي. کله چې مو 2 رکعات نفل وکړو، نو سل پیری بتاسو اول ولی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې نه پس به زما محترم درود شریف چې کوم تاسو ته آسان وي هغه بتاسو وایي. نو درود شریف بتاسو 101 مرتبه، یعنی یو د پاسه سل پیره بتاسو درود شریف وای او بیا به استغفر الله من کل ذنب واتوب الیه 101 مرتبه بدو وای. بیا زما عزتمندو ایاک نعبد و ایاک نستعين 313 مرتبه 314 پیره بتاسو دو وای. بیا زما عزتمندو 7 مرتبه او پیره بتاسو درود شریف وای. که یولس پیره درود شریف نو ډیره بهتره ده. او بیا زما عزتمندو 11 مرتبه یولس پیری بتاسو دا کلمات مبارکه وای. الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. زما عزتمندو 11 مرتبه بتاسو بیا وای. کله چې مدا ټول کلمات ولستل، نو بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي. که سجده کوي په سجده کې تاسو دعاګانې غواړئ او کله سوچتاوي، نو زما عزتمندو چې کوم تاسو ته آسان وي که سجده کې دعاګانې غوښتل شي، نو سجده کې به الله تعالی نه دعا
دعاګانې وغواړئ او که چېرې لاس پورته کوئ نو لاس بوچت کوئ د الله تعالی په دربار کې انتهایی عجزۍ سره توجه دیان سره به الله رب العزت نه د خپلو مسایلو مشکلاتو او بیمارو ختمېدو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت په ستاسو د تمام مسایل حل کړي. زما عزتمندو ډېر بهترین او مجرب عمل دی ضروري تاسو کې عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډېره زیاته خوښه شي وي که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکوي د لوی الله په امان.